زنګ ورته ووهمه چې نن ریال په څو دي وایي په دومره باندې دي ویل 15,000 ریاله ما ته ولېږه دا ډېر کوي دی د سعودي مسافر دا کار ډېر کوي زنګ ورته ووایي ما قرض باندې نفعه حاصله کړل سوله په قرض باندې طالبانو نفعه سوله نو دا سود د ګوره دغه پیسې طالبانو په مقابل د خطر د لاره کې رانه غواړي دا ناروا ده په مقابل د چا کې په مقابل د خطر د لاره کې دا ناروا ده دې ته سبتجه وایي دې مسئلې ته مسئله د سبتجې وایي دا حواله نه ده طالبانو د حوالې مسئله ده دا نن چې په بازارونو کې ډېره رواج ده دا مسئله ده نو دا دوه مسلې دي دوه حکم لري دواړو مسلو ته غوږ ونیسئ قال هدایي مولا وایي مکرو ده صفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق دا داسې ده ما مثلا دته 1,00,000 روپۍ ورکړلې دته مې ویلې مل دا 1,00,000 روپۍ مې تا ته قرض در کړل دا 1,00,000 روپۍ بیا ما ته په قندهار کې څوک راکه بیرته په قندهار کې راکه ما دلته دته په کابل کې قرض ورکړې مال بیا دیما دا قرض ته ما ته په قندهار کې راکه خو د څه دپاره مې دته په قرض ورکړې چې دی به هلته راکوي دلته دی ما ته وایي چې ته ما ته دا 1,00,000 روپۍ په کابل کې قرض راکوي نو په دې باندې زه څوک ترنه اخلم دی له ما نه څوک اخلي روپۍ دی ما ته وایي چې صحیح ده قرض خو دې راک نو په دې قرض باندې څوک دته ورکوي دا مقرض څه ده استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق 1,00,000 روپۍ خو مې دته ورکړلې دغه 1,00,000 روپۍ په مقابل کې دی ماته په یا جلاباد کې یا په قندهار کې به یو میاشت بعد دا روپۍ راکوي یا 2 ورځې یا 3 ورځې بعد خو د دې په مقابل کې له ما نه څوک غواړي پیسې غواړي دغه پیسې طالبانو په مقابل د خطر د لاره کې رانه غواړي دا ناروا ده په مقابل د چا کې په مقابل د خطر د لاره کې دا ناروا ده دې ته سبتجه وایي خبر باندې پوه سولئ ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع استفيد به وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعا قرض باندې نفع حاصل کړل سولا په قرض باندې طالبانو نفع سولا نو دا سود د ګوره سبتجه دې ته وایي که نه ما دته روپۍ ورکړلې چې دا روپۍ 1,00,000 سره قرض واخله دا بیا ما ته څوک زه ولې قندار ته خپله ځان سره نه وړم که لاره کې ډارېږم دا خطر د لارې چې دا له ځان نه ساقطوم د دې په مقابل کې 100 روپۍ دته ورکوم 500 روپۍ په 1,00,000 روپۍ ورکوم نو قرض جر نفعن دا سود سو دی بیرته دیما هماغه قرض هلته راکوي که نه راکوي راکوي خو دلته مې څو ورکړې 1,500 هلته څوک راکوي پوره 1,00,000 راکوي قرض جر نفعن سو که نه سو دا سود ده خو اوس دغه حواله ننني بازار کې ډیره ده صحیح ده دغه ننني بازار کې دغه حواله تر حده ډیره ده نو غواړم چې 2 رقم ته حوالې دي یوه حواله کې صرف هم وي یوه داسې حواله ده چې حواله هم د بیع د صرف پکې ده یوه داسې حواله ده چې حواله ده خو څوک نسته پکې بیع د صرف نسته پکې غوږ ورته ونیسئ طالبانو ورونو ځکه ډېر مسلمانان په دې مسئله کې نن ګیر دي اوس ګوره د کابل نه قندهار ته له قندهار نه کابل ته له هرات نه مزار ته له هرات نه کابل ته چې کومې حوالې کیږي اوس هرات کې یو تجار هغه ته ورغی څه ورته یا بانک ته ورغی یا چا ته ورغی سراب ته ورغی نو چې سراب ته ورغی هغه ته یې ویلې ما ته 100,000 روپۍ افغاني هغه ته کابل ته حواله که نو 100,000 یې هلته ورکړلې قرض نو هغه 100,000 روپۍ دلته دته کابل کې ورکوي که نه چک ورکړي ورته یې دغه لمبر دي تاسو ورسه پلانکي سراب ته ورسه تا ته به 100 روپۍ درکړي 100,000 روپۍ خو د هر 1,00,000 روپۍ په مقابل کې هغه سراب 100 روپۍ تر غواړي 500 روپۍ تر غواړي که نه
نو د 1 لک په مقابل کې د 100 لکه روپۍ په مقابل کې څو روپۍ تر واخیستې 50,000 روپۍ. همدغه مسئله د سوبتجي چې نن هدایه کې د عام بازار کې لګیا ده که نه ده لګیا؟ دا تقریبا د 4 مذاهبو غیر د حنبلیانو نه نور د ټولو علماو دا رایه ده چې دا ناروا ده، دا سود د حرامه ده. طالبان خبر پوه شولئ تاسې؟ یو دا خو یو قسم حواله سوله. دلته صرف سته پکې یوه داسې حواله کیږي طالبانو چې دا موږ کې ډېره مشهوره ده. مثلا سعودي کې دا کم مسافر چې دي یا په جرمني کې دي یا په لندن کې دي یا په نور اسلامي نړۍ کې یا کفري نړۍ کې کوم مسلمانان چې هلته تجارت ته تللي دي، مثلا سعودي ته لاړه، یو سړی سعودي ته لاړه، نو هلته یې اوس سراب ته ورغی، ورته وایي چې ما ته د 15,000 ریاله افغانستان ته ولېږه. نو دی چې سراب ته ورغی نو سراب ته وایي چې دا پیسې ما ته ولېږه 15,000، بعضې ډایرک ریال راولیږي، حواله سوله، دا خالص حواله سوه. بعضې له ده سره هلته بدلې کي، ورته وایي چې نن سیکړه په څو کې ده، نو دی ورته وایي چې مثلا سیکړه په دومره کې ده، نو چې کړلی نو 15,000 ورکړي، ورته وایي چې هلته خط ورته ولیکي چې پلانکي ورځ باندې پلانکي دوکان ته ورسه، د تا ورور زوی ته به هلته په کابل کې یا پکتیا کې یا په لوګر کې یا په جلاباد کې یا په خوست کې دومره روپۍ ورکي افغانۍ. نو هم حواله سوله هم څوک سوله صرف سو پکې. نو 2 مسلې دي دلته. د اوله مسئله به یې ور خلاصه کړو طالبانو ورونو. اوله مسئله خو دا سوله، موږ تاسې داسې ویلې چې دا کومه حواله چې کیږي که نه، دا کومه حواله چې په نننۍ دنیا کې کیږي چې مثلا 100 لکه هرات کې ورکړي، کابل کې بیا ورکوي دلته، نو خو دغه روپۍ چې 1500 روپۍ ترنه اخلي، دا خو عین د هدایې دغه مسله چې سقوط د خطر د لارې د هغې په مقابل کې ترنه اخلي، نو دا سود د حرامه د کل قرض جر نفعا، دا څوک ګرځېږي؟ سود ګرځېږي. نو چې سود وګرځېده دا ناروا ده. نو علما کوشش کوي چې دغې مسئلې دپاره یوه د حل لاره را پیدا کی. یوه د حل لاره خدا د طالبانو چې علماو دلته د حنبلیانو په مذهب باندې یا فتوا کړې ده، یا علما کوشش کوي چې په دې مسئله کې د حنبلیانو په مذهب باندې فتوا وکړي، یا خدا ترتیب جوړ ده. د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه او د علامه ابن القیم او د حنبلیانو مذهب دا د هغوی وایي دا جایز ده، دا سبتجه جایز د جواز لري. نو په همدغه بنا باندې دوی غواړي چې په دې فتوا وکړي. د یوه رایه او یوه لاره بل هم سته، هغه دا ده چې سوه خو ناروا اصل کې، ځکه چې دوی دا 1500 روپۍ په 1 لک ورکوي، دا 1 لک روپۍ که په مقابل د لارې د خطر ځان نه ساقطولي بیا خو سود سو، سبتجه سوله. نو موږ 2 فتوا کوو، یا د حنبلیانو په مذهب فتوا کوو ځکه ضرورت، یا دلته علامه دکتور زهیلی لیکلی دي چې تاسې خبرې ته غوږ ونیسئ. فقه اسلامي و ادلته کې دلته علامه دکتور زهیلی داسې لیکي، وایي که چیرته دغه پیسې چې 1500 روپۍ د لارې د خطر د سقوط په مقابل کې اخیستل کېدلې بیا ناروا دي. که دغه 1500 روپۍ په 1 لک روپیو باندې دا په مقابل د دفتري کارونو کې اخیستل کېدلې بیا ناروا نه دي. خبر پوه شولئ؟ نو اوس زمانه کې دا کومې روپۍ چې مثلا هرات کې د 100 لکه روپۍ ورکړې، د هر 1 لک روپۍ په مقابل کې څو روپۍ اخلي درنه؟ 1500 روپۍ چې اخلي. دغه 1500 روپۍ دا چې تا نه اخیستل کیږي، دا په مقابل د سقوط د خطر د لاره کې نه اخیستل کیږي. دا اصل کې عموله او مزدوري د اداري کارونو په مقابل کې ده. ځکه غلطه څوک جوړ کړی؟ دفتر تلیفون کوي، لیکل کوي، منشیان لري، دلته بیا خط درته لیکي، کاغذ مصرفیږي، دا د عمولې په مقابل کې ده. تاسې پوه شولئ؟ ډېره ښه خبر ده، دا ډېره خوندوره خبر ده، بیخي کار جوړ سو. دغه حوالات چې نن په عام بازار کې کیږي، دا حوالت چې ده دا خو سبتجه ده، عین سبتجه ده. خو موږ وایو سبتجه خو هغه پیسو ته ویل کیږي چې هلته 1 لک ورکړي، دلته 1 لک واخلي، خو زیاتې روپۍ په مقابل کې واخلي. هغه روپۍ په مقابل د لارې چې کوم خطر ده د هغې سقوط په مقابل کې دا واخلي، دا ناروا ده.
اما که د اداري کارونو په مقابل کې واخلې د سقوط د خطر د لارې په مقابل کې نه بیا جایز ده. بیا دا عموله ده د دفتري کارونو په مقابل کې او د چا په مقابل کې هغه دفتر برق لږ غواړي هلته که نه دفتر برق مصرف په پې باندې وراچوي د دوکان د کرایې مصرف پې وراچوي خپل چې ته هلته ستړی دا به پې وراچوي لیکل به وراچوي مزدور چې دا هلته هغه به وراچوي دا ټول په حسابې نو دا د دې په مقابل کې عموله ده. نو بالکل معاصرو علماو د دې د جواز فتوا کړي کنې داسې نه وي چې کله کله ځکه ما تاسې ته اول کې ویلي ول چې باید موږ تاسې هدایه وایو. هدایه د نن نه تقریبا 800 کاله مخکې جوړه سوې ده نو وایو به یې قواعد به هغوی خو معاصرې زمانې سره به فقهي مسایل تطبیقوو. نو هغه دا سو چې تاسې په سبتجه باندې د نه حرمت فتوا ونه کوي چې ناروا ده. سبتجه په ننني بازار کې چې رواج ده نو دا هغه کومې پیسې چې په 1 لک روپۍ اخیستل کېږي هغه د چا په مقابل کې دي هغه عموله ده د دفتري کارونو په مقابل کې دي د سقوط د خطر د لارې په مقابل کې نه د علماو فتوا کړې ده. علامه دکتور زهیلي رحمه الله هم د دې د جواز فتوا کړې ده. نو دی وایي ولکنه یأخذ اجرا او عمولة على تسلیم المبلغ في بلد آخر مقابل مصاريف الشيك او الأجرة البريد او البرقية او التلز فقط للتکلیف وکیل الصراف بالوفاء او بالسداد دی په مقابل کې اخیستل کېږي. دا سقوط د خطر د لارې نه ده. او علامه مفتی تقی صاحب حفظه الله هم په خپل کتاب فقه البیوع کې لیکلي نورو معاصرینو علماو هم دغه مسئله لیکلې ده. نو دغه حواله څوک سوله جایز سوله پوه شولئ کنې سبتجه خو چې دلته وي طالبانو وي ناروا شوله. یو دا خو هغه حواله وه چې تنها حواله وي چې څوک نه وي پکې صرف نه وي پکې که هغه حواله والا چې صرف هم پکې وو لکه ما درته ویلې سعودي کې افغانان یا پاکستانیان یا نور هر څوک چې وي چې هغوی ریال رالیږي هلته ریال ورکي صراف ته که ډایرکټ ریال رالیږي دی که خبر نشته را خو هم ویلې جایز خو هلته دوی داسې کوي ورته دا ریال را سره مات که چې ریال یې سره مات کړل دلته څوک ورکوي دلته افغانۍ ورکوي خو صرف هم وسو کنه حواله هم ده صرف هم ده. د حوالې مسله خو هم خلاصه کړه د صرف مسله ده. نو د صرف په مسئله کې دوه خبرې دي. یوه خبر د مجمع فقهي اسلامي دولي رایه ده چې ما تاسې ته مخکې دا خبر کړې وله. بله ورځ چې موږ تاسې هلته وویلې چې پخوا د موږ د احنافو په مذهب باندې خو علت د ربا قدر مع الجنسو نن په کاغذي روپیو کې طالبانو قدر بیخي شته ده نه مکیلات دي نه موزونات دي. نو بیا هلته دوه رایې وې یو د الله مفتي تقي رایه وله یوه رایه د چا وله د مجمع فقهي اسلامي دولي رایه وه. د مجمع فقهي اسلامي دولي رایه دا وله هغوی داسې ویلې چې دغه کاغذي روپۍ عین لکه څوک داسې دي هماغه سره زر و سپین زر دي هو د هغې په حکم باندې دي. نو په هغه دینار و درهم کې چې صرف د کاو پکې تقابض د بدلۍ نو شرط وکنه چې دواړه به لاس په لاس قبضوي نو په کاغذي روپیو کې هم دوی وایي چې څوک ده شرط ده. څه مطلب دوی داسې وایي که ته مثلا سعودي نه ریال رالیږي د دې رایې مطابق سعودي نه ریال رالیږي نو ته به داسې چل کوې سراب ته به څوک ورکړي اورې دا سراب ته مثلا سعودي ده اوس په سعودي کې مې دې سراب ته مثلا 15,000 ریاله ورکړل مل دا 15,000 ریاله واخله څو روپۍ کېږي افغانۍ وایي دومره روپۍ کېږي مل رایه کوي ورې نو دی به ماته څوک راکي هغه افغانۍ به ماته هلته لاس په لاس راکي چې رایې کړلې نو سر پوسو که نه او موږ څه وایو چې تقابض د بدلۍ نو شرط ده نو چې ماته ریال راکړل ما ریال ورکړل د څوک راکړل افغانۍ راکړلې نو چې افغانۍ راکړلې بس قبض اوس به څه صرف خو اوسو اوس به څه ورته میل دغه افغانۍ ماته افغانستان ته حواله کړه صحیح ده نو هماغه د حوالې ترتیب به ورسره وکړو ځتې جایز ده. مجمع فقهي اسلامي دولي وایي چې علامه دکتور زهیلي په فقه اسلامي کې هم دلته دا خبر کوي دغه طریقه چې دته ووایې ګورې تاسې مسلې ته ښه متوجه سئ کله چې ته دته داسې وایي د سراب ته په جده کې په ریاض کې په مدینه کې په مکه کې داسې ورته سراپه دا 15,000 روپۍ ریال را سره دي زه افغانستان ته یا پاکستان ته حواله کوم دا افغانۍ دې نه څو افغانۍ جوړېږي نن سیکړه په څومره ده په دومره دا د سره واخله افغانۍ ماته افغانستان ته ولېږه ته تر قبض نه کې نو چې تر قبض نه کې طالبانو
هغه روپۍ چې افغانستان ته حواله کیږي هغه په دغه مجلس کې قبضیږي که سبا بل سبا که ساعتونه یې منځ کې فرق راځي ساعتونه یې منځ کې فرق راځي چې فرق راغی طالبانو د مجمع فقهي اسلامي دولي په رایه باندې دا سود ده ولې قبض رانغی که نه یو طرف قبض راغی چې چا ته یې ورکړې او بل طرف قبض نه ده راغلی نو چې نه ده راغلی دا سود وګرځېد ځکه د دوی په رایه باندې موږ تاسې داسې ویلي ول چې دا کاغذي روپۍ عین د دینارو د درهمو په جای باندې دي نو هغه کې چې تقابض دی بدلی نو شرط دلته هم تقابض دی صرف کوي هلته تقابض دی بدلی نو شرط دلته هم تقابض دی بدلی نو شرط خبر پوه شول او هلته مو تاسې ته په بیع د صرف کې یوه خبر کړې وله چې دې کې دوه رایې دي هغه دواړه رایې مو درته ویلې وې د مجمع فقهي اسلامي رایه باندې غیر له دې نه دغه رایه د مجمع فقهي اسلامي دولي رایه نن زمانه کې سخته ده ګورئ که په دې فتوا وکوي نو مسلمانان ډېر په سود کې اخته کیږي که نه په سود کې اخته کیږي ځکه اوس یو وارې مثلا هغه د سعودي هغه سره سراب سره افغانۍ هلته سته ده نه چې تا ته یو وارې دی ته ریال ورکې دی افغانۍ درکړي د سره هلته افغانۍ سته ده نه صرافي نشي کېدلی مجمع فقهي اسلامي دولي په قول باندې لږ حرج ډېر ده د الله مفتي تقي صاحب رایه دا ده الله مفتي تقي صاحب داسې وایي طالبانو دی وایي چې دغه روپۍ چې دي یو په بل باندې چې بدلوي دا څوک نه ده دا د صرف نه ده دغه روپۍ ځکه هغه د بدای صنایع نه هلته موږ یو قول نقل کړی و که نه دا جنس چې فلوس په فلوسو باندې خرڅوي دا هغه چې پکې ناروا ده دا نسا د چا د وجې نه ناروا ده د دې وجې نه چې صرف ده نه د دې وجې نه چې جنس موجود ده نو دا بیا د صرف نه سوله د الله مفتي تقي صاحب په رایه باندې دا ده چې د کاغذي روپیو کې چې جنس په خلاف الجنس بدلوي که د یو طرف قبض راغی د بل طرف قبض رانغی هم پروا نه کوي ځکه ګوره موږ تاسې داسې ویلي ول چې دا نسا ولې پکې ناروا ده ځکه جنس موجود ده د دې وجې نه چې صرف ته د بدای صنایع د جزیې نه بلکې د چا د وجې نه جنس نه ښه چې ریال په افغانۍ بدلوي بیا جنس موجود نه جنس نه ده موجود چې جنس موجود نسو نو تقابض خو ګوره افغانۍ چې په افغانۍ بدلوي تقابض څوک ده لکه جنس موجود ده نسا ناروا ده خو افغانۍ چې په ریالو بدلوي بیا نسا جایزه ده تقابض شرط نه ده ځکه جنس نه ده موجود نو ښه نو که داسې چل وکړې دلته په دې صورت کې فتوا په دغه قول کوو علماو کړی تعامل هم نن د مسلمانانو په همدغه د الله مفتي تقي صاحب په قول باندې ده خو خبر داسې ده تاسو خبر واورئ دلته دغه حاجي صاحبان چې سعودي کې مسافر دي یا په بل وطن کې دوی چې پیسې رالیږي دوی هم طالبانو یو صورت کې دوی بیا په سود کې واقع کېږي باید له غنم ځان خلاص کړي یو صورت یې داسې ده تقي صاحب رایه دته ما ویلې میل زه تا ته د 15,000 ریاله درکوم دا 15,000 ریاله واخله نن سې کړه په څو ده وایي په دومره باندې ده مثلا په 23 افغانۍ باندې یو ریال کېږي میل 15,000 حساب کوئ دومره روپۍ سولې میل هدار سره واخله قبض یې کړې که نه دا چې قبض کړلې نو خط یې راته ولیکه چې په پلانکۍ ورځ باندې به ته راسې او په کابل کې به له پلانکي دوکان نه دا روپۍ دومره روپۍ د تا افغانۍ کېږي چې کړه مې سره ماته کړه ته به یې له غنه واخلې میل زه صحیح ده نو دلته د مفتي تقي صاحب په رایه باندې یو طرف پیسې قبض شرط دی بل طرف قبض ته رانغی دا جایز ده د مجمع فقهي اسلامي دولي په رایه دا صورت ناروا و خو د مفتي تقي صاحب په رایه دا صورت څوک ده دا جایز ده روا ده طالبانو سود نه ګرځېږي فتوا په دې کوو ځکه د مسلمانانو تعاملات باید په لحاظ کې ونیول سي فتوا په دې قول باندې ده چې نن اکثر علماو هم په دې باندې فتوا کړي خو که داسې سي چې زه دته ور نسم مثلا دی ریاض کې ده زه په جده کې یم یا مدینې منورې ته زه راغلی یم زنګ ورته وهمه چې نن ریال په څو دي وایي په دومره باندې دي میل 15,000 ریاله ما ته ولېږه دا ډېر کوي دی د سعودي مسافر دا کار ډېر کوي زنګ ورته وایي ما ته 100 روپۍ ولېږه 15,000 ریاله ما ته ولېږه په څو دي په دومره دي ښه راته ویلېږه نو دلته طالبانو څوک وسو صرف وسو که نه 15,000 ریاله یې ورکړل څوک وسو صرف وسو نو چې صرف وسو طالبانو یو طرف قبض هم رانغی موږ دې ته څه ویلي ول چې یو طرف قبض هم رانسي کالي بالکالي بیع د کالي بالکالي راغله نسیه بالنسیه دا ناروا ده پوه شولئ ټلیفون دې نه ورته کوي یو څوک دی وکیل یا خو دې داسې وکړي ډایرکټ دې واسي هلته دې ورته وایي چې دا 15,000 ریاله واخله
صحیح ده ماتې اوس یې راسره مات کا چې ماتې کړل صحیح ده هغه افغانستان ته راولېږه که قبض رانسیم د یو طرف راسي د بل طرف رانسیم پروا نه اما چې داسې ټلیفون ورته وکړي چې د یوه طرف هم څوک رانسي دا بیا ناروا ده سود ده یو کار بل هم کېدلی سي بیا مثلا یو وجي ده یو مسافر د پیسو ته سخت ضرورت ده دی اوس دلته پیسې له کمې کې ده ته د زنګ ووهي چې ته د ما وکیل ما ته پیسې قرض راکړه دی مې وکیل ما ته پیسې قرض راکړه یا یو بل سړی وکیل مقرر کړي ده ته مې ویلې مل ته مثلا داسې چل وکړه ورسه ده ته ورسه ما وکیل ده نه 5,000 روپۍ راواخله چې روا دې خیستلې بیرته ده ته ورکړه ورته په دې صرف راسره وکړه چې قبض خو راسي که نه د یو طرف قبض خو راسي که نه که د یوه طرف قبض هم رانسي بیا طالبانو کالي بالکالي راځي چې دې ته مونږ بیع النسیې بالنسیې وایي دا ناروا او ناجایزه ده الله دې وکړي چې تاسې د ما په خبر باندې پوه سوي یی یو طرف قبض به خامخا کوي یا دې داسې چالو کړي چې مثلا ورته ما ته 5,000 روپۍ قبض راکړه قرض راکړه وایي صحیح ده 5,000 روپۍ مې تا ته قرض در کړلې نو چې قرض راکړې مل زه بس اوس ته بېرته د ما له طرف نه څوک سولې وکیل سولې چې وکیل سولې نو هغه ما ته ولېږه داسې ترتیب دی برابر کړي که نه ډېر مسلمانان په دې مسئله کې په سود باندې اخته دي الله عز وجل دې وکړي چې موږ تاسې په شرعي چوکاټ باندې ورته برابر سو خبر پوه سولې بس دغه مسله وه